جانان زمونږ نښې جوړ هیڅ چا په نښه نه کړې زما د وینې ساس کې او ستا پلونه په ګردونو او د ښار د مینانو دیدنونه په پیسو دي د ښار د مینانو دیدنونه په پیسو دي د کلي د الفت کیسې په کوډو تاویزونو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله تعالی د خوږې نامې نه چې بخونکی او مهربانه دی نن ملګرو چې مونږ کوم ځای کې د شعر او ادب دا محفل منعقد کړی دی دا زمونږ د یو ډېر دروند مشر زمونږ یو ډېر قدردان محترم محمد لایق باچا په حجره کې مونږ ستاسو ته مخامخ یو او د هغې په اعزاز کې مونږ دا پروګرام کو ډېره ګرانه ده زمونږ دپاره چې مونږ په خپلو لفظونو کې د هغوی دا ډېر وسیع شخصیت راونغاړو خو بیا هم کوشش وکړو چې انشاءالله چې زمونږ دا لفظونه لږ ډېر د هغې مناسب وي مرګرو د پروګرام شروع کو او د پروګرام شروع زه د ګران اکرام الله ګران صاحب د یو دوو شعرونو نه کومه چې تا که د زړونه ودرولي د نظر په سلیب تا که د زړونه ودرولي د نظر په سلیب ستا د بڼو غشي مې ودرول ځیګر په سلیب او بیا مینه جرم کړه قانون د یهودي وختونو بیا مینه جرم کړه قانون د یهودي وختونو بیا د دې دور د مسیح وینم سر په سلیب د روایاتو تر مخه زه یو څو شعرونه شریکومه چې خپل چې بې مینې دي بې زړه دي مینهوال هغسې نه دي بې مینې دي بې زړه دي مینهوال هغسې نه دي د کلی هغسې خو کلیوال هغسې نه دي او ښایسته نظرونه چې لیوال هغسې نه دي نو دا ورځې د سپرلي زما په خیال هغسې نه دي او هغې زما په خیال د هغې کوره کډه کړې هغې زما په خیال د هغه کوره کډه کړې ورخاړي په کودرو کې سنبال هغسې نه دي او هغې زما په خیال د هغه کوره کډه کړې ورخاړي په کودرو کې سنبال هغسې نه دي او راوایې ړوی رای ولی ښی د لاسکی راوایې ړوی رای ولی ښی د لاسکی او دوی پوه کوي چې اوس ګورې لیکوال هغسې نه دي راوایې ړوی رای ولی ښی د لاسکی او دوی پوه کوي چې اوس ګورې لیکوال هغسې نه دي من نه کوو الفت زړه غولولو له محبوبې موږ نه کوو الفت زړه غولولو له محبوبې موږ کر کوو په زړونو کې د ژوند د ښایستونو او موږ زړونه جواري کړه او موږ سرونه جواري کړه موږ هر کله بایللي دي لالونه په خالونو او جانانه زموږ نښې جوړ هیڅ چا په نښه نه کړې جانانه زموږ نښې جوړ هیڅ چا په نښه نه کړې زما د وینې ساس کې او ستا پلونه په ګردونو او د ښار د مینانو دیدنونه په پیسو دي د ښار د مینانو دیدنونه په پیسو دي د کلي د الفت کیسې په کوډو تاویزونو زه شهاب صاحب ته بلنه ورکومه چې هغه خپل کلام ستاسو سره شریک کړي زه په پټي کې سر شوم د شعرونو نه مخکې زه د خپل داجي په احترام کې او د دې ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې په شارټ نوټس باندې دي چې کوم دی نو خپل قیمتي وختونه وړاندې وروسته کړو او دلته راغلل نو د دوی ډېر زیات مشکور یو زموږ د تره چې کوم دی د ډېر وخت نه دا ارمان و چې یاره تاسو راشئ او دلته یو محفل جوړو ادبي خو سمې نه خوړ
نن چې کوم دی نو هغه ناڅاپي الله تعالی نه منظوره شو هغه محفل جوړ شو هر طرف ته هیواد شین دی جوړ سپرلی دی هر طرف ته هیواد شین دی جوړ سپرلی دی په ګلونو هم رنګین دی جوړ سپرلی دی او حشرات هم نن ټول واړه خوشحالیږي ګایل صاحب حشرات هم نن ټول واړه خوشحالیږي شین ماښام پې ماسپښین دی جوړ سپرلی دی او دلبر ځکه د سپوږمۍ په شان ځلیږي صاحب اقباله دلبر ځکه د سپوږمۍ په شان ځلیږي خال ایښې په جبین دی جوړ سپرلی دی او نن په بلق بلق په خندا شولو دورایا نن په بلق بلق په خندا شولو دورایا ګنې یار په زړه سنګین دی جوړ سپرلی دی ډېره مننه روزمن شاه صاحب یو څو شعرونه نور دي وی زړه مې غوس د دې سماج په تیز خنجر دی زړه مې غوس د دې سماج په تیز خنجر دی سور په وینو یې هر ګل هر یو منجر دی او دا جی وی د چینې واکدار د دې دور غماز دی د چینې واکدار د دې دور غماز دی ټول دوتر مو ځکه خوار دی او بنجر دی د چینې واکدار د دې دور غماز دی ټول دوتر مو ځکه خوار دی او بنجر دی او څه به تمه تې د خیر او وفا وکړې څه به تمه تې د خیر او وفا وکړې اکثر مشر د قام غل دی او کنجر دی او سردار صاحب حفاظت به د هغې ځنګل څوک وکړي حفاظت به د هغې ځنګل څوک وکړي چې د سر دلال یې ګاډ دی او رینجر دی او ډېره مننه بل شعر دی د منزل مزل به ګاډې څنګه را لنډ کړي د منزل مزل به ګاډې څنګه را لنډ کړي د ډریور په سیټ چې ناست نن پسنجر دی ډېره مننه ډېره مننه ښه هغه د دې ملګرو یاره چې کافي ټیک شو خیر دی په بله موقع به پکې راولو که خیري دا د دې ملګرو په فرمایش په لنډ بهر کې یو غزل دی بهر صاحب وی د تقدیر صادر کوتنګ دی د تقدیر صادر کوتنګ دی د تدبیر ورسره جنگ دی او څوک د شر نه امان غواړي چا تړلی پسې لنګ دی او که ستا خوی د شمې خوښ دی زما خوی خوښ د پتنګ دی او بار د شماره نشي فام کا چې لرګې څنګه د بنګ دی او د نظره چې ارتاو شي ارتاو شوی د ګړنګ دی او د درخو سالو بروز شي د ادم رباب چې زنګ دی او تا ګوتی بنګړي په لاس کړه ستا خو کار د تورې شړنګ دی ډېره مننه تا ګوتی بنګړي په لاس کړه ستا خو کار د تورې شرنګ دی او حق به څنګه غواړي شهابه ستا د قام نه وتی ونګ دی دی ښه دی زه د شعرونو ته ګورو نو هغې ته تا ته زه ګراونډ جوړ کړم که نه په هغې باندې ځای بیا ښه او ځکه چې هلکان هم ناست چې دوی هم خوشحاله شي باچا ناست دی چې دی هم خوشحاله شي ټیک ده که نه زړه مې څه دی خو سپرلي پکې اوسېږي زړه مې څه دی خو سپرلي پکې اوسېږي او ستا یادونه ځي راځي پکې اوسېږي یاره ستاسو کور هم نیم اسلام آباد دی یاره ستاسو کور هم نیم اسلام آباد دی او یو نه یو افسر شاهي پکې اوسېږي یاره ستاسو کور هم نیم اسلام آباد دی یو نه یو افسر شاهي پکې اوسېږي او په دې پورې غر کې هغه کور د چا دی خلک وایي ښاپیري پکې اوسېږي او د علم د غره نخترې ریز مریز کړه د علم د غره نخترې ریز مریز کړه څه قمه قلبونیري پکې اوسېږي محترم روزمین شاه روزمین صاحب ته بلنه ورکومه چې په دې لار لاړ شي بسم الله الرحمن الرحیم
اول خو زه د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم، خاص کر د صدر صاحب شکریا ادا کوم چې دا پروګرام جوړ کړو، مونږ ته بلنه پکې راکړه او د ملګرو سره سمات ګوټ شعرونه دي، شعر به کو اجازه که صدر صاحب کی اجازه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. غزل یو څو شعر دي بخر صاحب چې سپرلی راشي وږمې راشي ښکلا کلي ته راشي، سپرلی راشي وږمې راشي ښکلا کلي ته راشي، په ډېره موده پس چې مې اشنا کلي ته راشي. سپرلی راشي وږمې راشي ښکلا کلي ته راشي، په ډېره موده پس چې مې اشنا کلي ته راشي. او راځئ ملګرو جمع شئ دا جنګ په جنګ وباسو، راځئ ملګرو جمع شئ دا جنګ په جنګ وباسو، د جنګ ګټلې امن به مو بیا کلي ته راشي. مننه مننه. او تپوس ترېنه کومه چې په جام که په کاسس کې، تپوس ترېنه کومه چې په جام که په کاسس کې، زما د وینو تږې چې زما کلي ته راشي. مننه. او تپوس ترېنه کومه چې په جام که په کاسس کې، زما د وینو تږې چې زما کلي ته راشي. او مننه. او سپږمې د څوارلسمې او لیلا څوارلس کلیزه، سپږمې د څوارلسمې او لیلا څوارلس کلیزه، رڼا کوي رڼا چې په رڼا کلي ته راشي. مننه مننه. او په ورکو پسې ورک شوم خو ورک مې پیدا نه کړو، په ورکو پسې ورک شوم خو ورک مې پیدا نه کړو، دا ورک خو به په خپله خامخا کلي ته راشي. مننه مننه. او دا غیر غماس پرې سوځي روزمینه که پوهېږي، دا غیر غماس پرې سوځي روزمینه که پوهېږي، دا تاله چې په خپله بې وینا کلي ته راشي. دا غیر غماس پرې سوځي روزمینه که پوهېږي، دا تاله چې په خپله بې وینا کلي ته راشي. سپرلی راشي وږمې راشي ښکلا کلي ته راشي، په ډېره موده پس چې مې اشنا کلي ته راشي. خو د ملګرو سره به یو څو شعر چې د هغې نه وروسته بیا یو غزل ووایم. او یاد به د یاد ساتم یادونه د چا نه هېرېږي، یاد به د یاد ساتم یادونه د چا نه هېرېږي، سپرلی که تیر شي خو ګلونه د چا نه هېرېږي. بهر صاحب چې یاد به د یاد ساتم یادونه د چا نه هېرېږي، سپرلی که تیر شي خو ګلونه د چا نه هېرېږي. او تا څنګه هېر کړله جانانه زما نه هېرېږي، د یارانې وعدې لوظونه د چا نه هېرېږي. مننه. او بیا به په عمر کې څوک سوال د بارانه ونه کړي، بیا به په عمر کې څوک سوال د بارانه ونه کړي، دا خلک وړل دا سیلابونه د چا نه هېرېږي. ډېر زور غزل دی. او بیا به په عمر کې څوک سوال بیا به په عمر کې څوک سوال د بارانه ونه کړي، دا خلک وړل دا سیلابونه د چا نه هېرېږي. او پیرغون واړه حلال کړی ولې دې زمانې، پیرغون واړه حلال کړی ولې دې زمانې، زلمي حلال کړه دا ظلمونه د چا نه هېرېږي. او چې زخم سم شي درد دې کم شي خو روزمینه ګورې، چې زخم سم شي درد دې کم شي خو روزمینه ګورې، سپک نظري رټ جوابونه د چا نه هېرېږي. او یاد به د یاد ساتم یادونه د چا نه هېرېږي، سپرلی که تیر شي خو ګلونه د چا نه هېرېږي. ملګرو سره به یو غزل نوی غزل چې تود غزل او د غزل مطلب چې کیسه به دوباره بیا د دلبره کړو شروع، کیسه به دوباره بیا د دلبره کړو شروع، دا درد د زندگی به بیا د سره کړو شروع. کیسه بیا دوباره به د دلبره کړو شروع، دا درد د زندگی به بیا د سره کړو شروع. او دا چا چې راله ژوند مورچه سنګر سنګر کړه، دا چا چې راله ژوند مورچه سنګر سنګر کړه، خیرې ورته مونږ سم د مازدیګره کړو شروع. مننه مننه. او غمونو مې جانانه حفیظه کمزورې کړې، په یوه خبره کې بله خبره کړو شروع. مننه مننه. او د کونډو یتیمانو خکې وخوړه په خپله، راځئ چې احتساب د دې منبره کړو شروع. او مننه مننه. نفرت په محبت ته خلکو زړونو نه وباسو، نفرت په محبت ته خلکو زړونو نه وباسو، تبلیغ د محبت مو د خیبره کړو شروع. مننه مننه مننه.
او دا خپله غریبي راته پیغور وزم د کلي دا خپله غریبي راته پیغور وزم د کلي دا نوره زندگی به غره کې بره کړو شورو مننه او پیغام د ورورولۍ امن به دغه وي روزمینه پیغام د ورورولۍ امن به دغه وي روزمینه حجره کې چې رباب منګې سندره کړو شورو کیسه به دوباره بیا د دلبره کړو شورو دا درد زندگی به بیا د سره کړو شورو ډاله چې پکوم ګدر پکوم سنگر باندې بیا ودرېدم پکم ګدر پکم سنگر باندې بیا ودرېدم او د چا د یاد سلی تلاس په دعا ودرېدم او زه خپل ورونو د ثواب په نیت وجلی یم زه خپل ورونو د ثواب په نیت وجلی یم او ما هم شهید کو ځان د خدای په رضا ودرېدم او هلته به څوک کوي همزولو ته زما خبرې هلته به څوک کوي همزولو ته زما خبرې او ستا د وطن په طرف ګورم اشنا ودرېدم د دې شعرونو په رڼا کې زه شیرالله خان ګایل صاحب که تیاري نو هغې ته بلنه ورکړم چې هغه خپل کلام موږ سره شریک کړي شیرالله خان ګایل صاحب ډېره مننه غزل نه مخکې یو دوه شعره به ووایم چې ما په ما وجنې ما په ما وجنې داسې دام او داسې ول جوړ دی هر څه چې دی خو د پښتون بچي ته چل جوړ دی ما په ما وجنې داسې دام او داسې ول جوړ دی هر څه چې دی خو د پښتون بچي ته چل جوړ دی او چې هغه یار در نسره ډولې اوچته نه کړي ظلمو بیدار شه جنگ د مستې په وربل جوړ دی مننه ډېره مننه او یو دوه شعرونه نور چې هغه د لور په مرګ دی ته ورته یار وایې هغه د لور په مرګ دی ته ورته یار وایې زما نادان زړګي ته ځان ته هوښیار وایې او دا د بېکچه بېوسي که دا د بېکچه بېوسي که ناداني وګڼم دا د بېکچه بېوسي که ناداني وګڼم څوک چې د باغ تاله کوي ورته مالیار وایي غزل دی چې ګرانه لاليه ارادې چې تا د تلو کړي دي ګرانه لاليه ارادې چې تا د تلو کړي دي زما د زړه د خار نه کړي خوشحالو کړي دي او ستا د اوږدو زلفو د سوري د ارمانه سره ستا د اوږدو زلفو د سوري د ارمانه سره بلا خوبونه مې په سوري د لمبو کړي دي مننه شعر دی پکې چې په عشق کې زه او دا مقام زما یقین نه راځي په عشق کې زه او دا مقام زما یقین نه راځي خو زمانې چغې په ما د لیونو کړي دي مننه ډېره مننه د نظربازو د نظره مې یارېږه اشنا د نظربازو د نظره مې یارېږه اشنا په هره لار کې ما لوګي د سپېلنو کړي دي او خپلو خوبونو له مې ګوتې په مرو ایښي دي خپلو خوبونو له مې ګوتې په مرو ایښي دي ستا د یادونو هرکلي ما په ساخنو کړي دي مننه او خپلو بچو د خوشحالو او سوکالو دپاره خپلو بچو د خوشحالو او سوکالو دپاره دې خلکو لوبې تل د نورو په بچو کړي دي او ورڅه چې دی خو د وفا په لار به ځو ګایله هر څه چې دی خو د وفا په لار به ځو ګایله موږ د یو بل سره لوزونه په پښتو کړي دي ډېره مننه یو شعر دی پکې ونه کلیله د یادو پای کې دا هغه دا نه دی یاد او تاسو څه کوي تاسو سره کاپیانی دي موږ ته دوه شعرونه یاد دي درې پروګرام په مخ کې بیا یو زمونږ سره اخیری ملګری پاتې دی هغې نه وروسته بیا شهاب صاحب ته د یو غزل اجازتي خیر دی ښاغلي سردار احساس ته بلنه ورکوم او د هغه
ته هم یو مخکې ته یو تګلار ږدمه چې موږ په داسې حادثو کې محبت کړی دی موږ په داسې حادثو کې محبت کړی دی او چرته چې ژوند د خپل مدار نه بغاوت کړی دی موږ په داسې حادثو کې محبت کړی دی چرته چې ژوند د خپل مدار نه بغاوت کړی دی او چا د پښتون په سر لاس راخ که چا د لاسه ونیو چا د پښتون په سر لاس راخ که چا د لاسه ونیو چا ورته 900 کاله نصیحت کړی دی چا د پښتون په سر لاس راخ که چا د لاسه ونیو چا ورته 900 کاله نصیحت کړی دی محترم سردار احساس صاحب ته بلنه ورکوم چې هغې خپل کلام موږ سره شریک کړي ډېره مهرباني بهر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه او د ماما هم ډېره زیاته مننه او شهاب صاحب هم چې د هغه په وساطت باندې ټول راغونډ شو دلته رالو نو الله دې تاسو ټول خوشحاله ساتي ستاسو خو مشران یې سینیر دی په مخ کې خو غزل ویل ډېر ګران دی او بار خال سماد ګډ شعرونه دي بهر صاحب چې مونږ د منبر او د مندر سړي ښکاره پیژنو مونږ د منبر او د مندر سړي ښکاره پیژنو مونږ سادهګان یو خو د شر سړي ښکاره پیژنو مونږ د منبر او د مندر سړي ښکاره پیژنو مونږ سادهګان یو خو د شر سړي ښکاره پیژنو او مونږ بېوسه یو د خپلې ویرې غږ نه کوو مونږ بېوسه یو د خپلې یارې غږ نه کوو د چا د لاس یو در په در سړي ښکاره پیژنو مننه او چینه یې ورانه کړه چنار نختر یې هم وسېزل چینه یې ورانه کړه چنار نختر یې هم وسېزل چا چې وران کړی د ګودر سړي ښکاره پیژنو مننه جي او دا ما خپل احساس کړی ډېر مجبوره چې درځمه ګني شهاب صاحب ما خپل احساس کړی ډېر مجبوره چې درځمه ګني ستاسو په چم کې تنګ نظر سړي ښکاره پیژنو او بل غزل دی چې جنگ جوړ کړي په وړه وړه خبره پښتانه جنگ جوړ کړي په وړه وړه خبره پښتانه قتلیږي به همداسې بې هنره پښتانه او دا ستا چې رنګینۍ دي نو له دې د برکته دا ستا چې رنګینۍ دي نو له دې د برکته اوسېږي ستا په غېږ کې پېښوره پښتانه مننه دا ستا چې رنګینۍ دي نو له دې د برکته اوسېږي ستا په غېږ کې پېښوره پښتانه او د امن انقلاب یو ناره داسې پکار ده د امن انقلاب یو ناره داسې پکار ده چې ویښ کړي د اټک نه تر خیبره پښتانه مننه چې د امن انقلاب یو ناره داسې پکار ده چې ویښ کړي د اټک نه تر خیبره پښتانه رنګونه د مغرب چې د کوره پورې راوړل رنګونه د مغرب چې د کوره پورې راوړل لویدل به خامخا د درون نظره پښتانه مننه رنګونه د مغرب چې د کوره پورې راوړل لویدل به خامخا د درون نظره پښتانه او دا تا چې کوم تصویر ولا جوړ کړی د سړیا قسم دې داسې نه دي زوروره پښتانه مننه دا تا چې کوم تصویر ولا جوړ کړی د سړیا قسم دې داسې نه دي زوروره پښتانه او احساس چړاندې سالاری کنو قسم دې احساس چړاندې سالاری کنو قسم دې ورځيږي خامخا به د کمره پښتانه ډېره زیاته مننه چې خود به په وښکو مې بایدې اوبه بچا خود به په وښکو مې بایدې اوبه زه ساده ترخې د میکدې اوبه خود به په وښکو مې بایدې اوبه زه ساده ترخې د میکدې اوبه او کلی زما ښه دی او که ستا ښار ښه دی کلی زما ښه دی او که ستا ښار ښه دی نو یاره ستا په ښار کې خرڅېدې اوبه ډېره مهرباني ډېره مننه په دوباره مقرره کولو او زه به جداجي په اعزاز کې یو غزل وړاندې کړم وی شو جوړ ستا په سر راته پتنې د ډېرو خلقو شو جوړ ستا په سر راته پتنې د ډېرو خلقو
په زړونو کې پیدا شوې اندېښنې د ډېرو ډېرو خلکو خلکو نو چې تا ته مې دوست نه وی نو هم دوست د ډېرو خلکو چې تا ته مې دوست نه وی نو هم دوست د ډېرو خلکو خو شورانې ستا په سر مې دوستانې د ډېرو خلکو مننه بل شعر دی وی په تا یې ناسودي ده او که په ما یې پیرزو نه شي په تا یې ناسودي ده که په ما یې پیرزو نه شي حیران کړم دی عباس شانتې کانې د ډېرو خلکو نو خبره د پښتو شوه اوس خو کلک شه که پښتونې خبره د پښتو شوه اوس خو کلک شه که پښتونې اوس سیزو به زړګي په دې باندې د ډېرو خلکو ناصف اقبال صاحب چا ویل دې زمانه کې به پښتون څنګه پیدا کې چا ویل دې زمانه کې به پښتون څنګه پیدا کې په دې کې خو تیریږي زمانې د ډېرو خلکو نو ما ویل د پښتون زړه په آینه کې ورته ګوره ما ویل د پښتون زړه په آینه کې ورته ګوره په دې کې خو ښکارېږي نښانې د ډېرو خلکو نو مقتره شهاب یار ته وایه غوږ دې ما ته رانږدې کا شهاب یار ته وایه غوږ دې ما ته رانږدې کا په منځ کې مو دیوال نشي ورانې د ډېرو خلکو او دا اخیری غزل دی بلاستی خیجی وی زما د خیال غشي رسا د زړه په سر وریږي زما د خیال غشي رسا د زړه په سر وریږي لکه په للمه چې باران واورې په غر وریږي او زه د جلال قایله نه یم د جمال قایل یم زه د جلال قایله نه یم د جمال قایل یم تورې وریځې تش ګړز ګړز سپینې اکثر وریږي او دا څه دوستان پکې د ډوزو څه د ډس ساتمه دا څه دوستان پکې د ډوزو څه د ډس ساتمه څه په کرمر وریږي او څه مې په ځیګر وریږي ډېره مننه داجي وی ځان د زور ظلم نه ساتمه یوه دا وجه ده ځان د زور ظلم نه ساتمه یوه دا وجه ده نن خو به خیر شي خو سبا به تېنه شر وریږي او هر څه منمه خو د یو کس غیبت نه منمه هر څه منمه خو د یو کس غیبت نه منمه ریباره دا مې لکه مالګې په پرخر وریږي ډېره مننه داجي وی هر څه منمه خو د یو کس غیبت نه منمه او ریباره دا مې لکه مالګې په پرخر وریږي او ما د دردمندو چمته بوزی درته سوال کوم بهر صاحب ما د دردمندو چمته بوزی درته سوال کوم د دوی درمان مې په ګوګل لکه کوثر وریږي ما د دردمندو چمته بوزی درته سوال کوم د دوی درمان مې په ګوګل لکه کوثر وریږي او مقتده روزمین شاه صاحب وی ټوله نړۍ زخمی زخمی سلګی سلګی پرته ده ټوله نړۍ زخمی زخمی سلګی سلګی پرته ده نو څنګه په شهاب به خوشحالی نن د اختر وریږي او زما د خیال غشي رسا د زړه په سر وریږي لکه په للمه چې باران واورې په غر وریږي ډېره مننه ډېره شکریه بسم الله الرحمن الرحیم زما خوږو دوستانو مشرانو بهر صاحب شهاب صاحب روزیمن خان ګایل صاحب او احساس صاحب د ټولو انتهایی مشکور یم چې هغوی زه داسې د دې قابل وګڼلم او زما ډېرې ته مبارک تشریف راوړ او زموږ سره په دې خړو دوړو او په دې شال کټونو کې کېناستو دا زه انتهایی مشکور یم ستاسو انتهایی مشکور یم چې ژوندی م یاد به ساتم الله تعالی تاسو له نورم په دې دغه کې پرمختګ وکړي په علم کې په چې داسې پروګرامونه کوئ او دا ډېر زیات لکه مطلب دا دی چې د کامیابۍ نه همدا ده چې پښتانه بیدار شي څنګه چې شهاب صاحب وویل د بهر صاحب وویل ټولو پکې دغه خبره وکړه یو قسم ملي خبرې وکړې حکومتي خبرې وکړې زمونږ په پښتنو باندې چې کوم ظلمونه کوم دغه کې د هغې په حواله کې ما ته دا نوټ کړو نو زه وایم چېرې الله تعالی تاسو له دې اجر درکړي څوک د قلم په ذریعه څوک د ټوپک په ذریعه څوک په بل یو طریقه څوک په بهرحال د پښتون او د بیا د پښتون نه وروسته د مسلمان د لول مسلمان بیا پسې د پښتون
هغې لکه مطلب دا دی چې دی نو دغه وکړو نو زه انتهایي ستاسو شکریا ادا کوم بیا شکریا ادا کوم ځکه چې دی دغه زه دومره د دې دغه قابل نوم چې تاسو مالا لکه د صدارت دا تحفه راکړه دا اعزاز راکو ما کې څه نشته الله تعالی تاسو همیشه لپاره خات او آباد